ستا د زړه آواز یم محترمه. او زما سره زما کچرور زما ورور موجود دی. مونږ راغلی یو. السلام مستر آبا او فرحان دغه کړو دعوت را کړو چې اسامه ته راشه کلي ته خپل ځای ته راوستو. د هغې ډېر زیاته شکریه ادا کوم. پخوا کې ارمان څنګه یې؟ بالکل ټیک ټاک ته سندره یم ټپه یم او ساز یم محترمه. جهان غمونه مې په زړه کې ګرځومه زه اوښکه سندره یم ټپه یم او ساز یم محترمه. مامو اجنجي ستا د زړه آواز یم محترمه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری او زما سره زما کچرور او مشر پلار او نور ملګري موجود دي. زما شاته زما ورور موجود دی. مونږ راغلی یو. السلام مستر آباد خوازخیلي ته. فرحان انویټیشن راکړی و د روټۍ زما د تلو بهر ته پروګرام دی. بله ورځ به ځم انشاءالله. نو فرحان دغه کړی دعوت را کړی چې اسامه ته راشه او اخیره ورځ دی بدروزي دا زموږ سره تېرې کړه. خو زه د دوی ډېره زیاته شکریه ادا کوم چې دوی مونږ له دونه ټایم راکړو او مونږ یې خپل کلي ته خپل ځای ته راوستو. د هغې ډېر زیاته شکریه ادا کوم. پخوا کې زما سره ارمان هم موجود دی. د هغوی والد صاحب هم دی. نور ملګري هم دي. د ارمان نه به مونږ یو څو شعرونه ریکارډ کړو او د هغوی د والد صاحب نه به یو څو قطعې. جي ارمان څنګه یې؟ بالکل ټیک ټاک ته څنګه یې؟ خیر د شکر دی خبره به زموږ مینوال ته به څه وې ارمانه؟ زه به ورته څو شعرونه ووایم. دې ډالۍ که ډالۍ که سندره یم ټپه یم او ساز یم محترمه. مامو اجنجي ستا د زړه آواز یم محترمه. جهان جهان غمونه مې په زړه کې ګرځومه جهان غمونه مې په زړه کې ګرځومه زه اوښکه ښکاره نه یمه پټ راز یم محترمه. ډېر ښه دی ډېر ښه دی. او ما چېرې یم صاحبه د ضمیر سودا ونه کړه ما چېرې یم صاحبه د ضمیر سودا ونه کړه کارغه په شان مرداره نه خورم باز یم محترمه. ډېر ښه دی ډېر. ساده با د ملنګ خلک ډېر ښه راباندې لګي ساده با د ملنګ خلک ډېر ښه راباندې لګي. زه هم د ملنګانو په انداز یم محترمه. او خپل ځان نه زیاته مینه د وطن سره لرمه خپل ځان نه زیاته مینه د وطن سره لرمه. محمود مې دی وطن زه یې ایاز یم محترمه. ډېر ښه دی ډېر ښه دی. او زه ستا غوندې په شور او په غرور خبرې نه کړم زه ستا غوندې په شور او په غرور خبرې نه کړم. مظلوم یم په خبرو کې ممتاز یم محترمه. ډېر ښه دی په رښتیا ممتاز یم. حاجي ستاسو ډېره زیاته مننه. استاد صاحب ستاسو نه به هم څه اورو چې ستاسو کور کې امن دی مزې کوئ. ستاسو کور کې امن ستاسو کور کې امن دی مزې کوئ. او دلته مو د وسپنو باران وکړو او تاسو په امرودو کې پیسې ګټئ مونږ په زمرودو کې تاوان. ډېر ښه دی ډېر ښه دی. او بله قطعه ده چې 80 کاله ژوندون خو څه وړه تجربه نه ده 80 کاله ژوندون خو څه وړه تجربه نه ده. د هر سړي د مینې پرسنټیج راته معلوم دی. ډېر ښه دی ډېر ښه دی. د ژوند تودو سړو را باندې ډېر څه زده کړي. په دغه کتابچه کې هر یو پیج راته معلوم دی. ډېر ښه دی ډېر ښه دی. زما راتلو ته دومره خوشحالېږي ګرانه زه به د شړو په څوکو درشم او ته چې ما پخلا کوې څومره مزه کړي کله کله درنه زه کمره ورشم. ډېره ډېره مننه. او بیا چې نه یم نازونه به دې څوک وړي په وړو خبرو مه مرورېږه او د زړه ورته مې نه لټ شته نه کونډه شته بې تپوسه زه راځه پکې اوسېږه. بله قطعه ده چې حق ګټل غورځنګ مبارزه غواړي حق ګټل غورځنګ مبارزه غواړي حق ګټل په ملاسته باندې نه کېږي. ډېر ښه. او رسي به منزل ته چې روان اوسي هر یو کار په ناسته باندې نه کېږي. بالکل ډېر ښه دی. او بله قطعه ده چې په اسلام باندې د خپله سره تیر یو په اسلام باندې د خپله سره تیر په اسلام باندې د خپله سره تیر یو او چې د مال خبره راشي په شا کېږو او په حجونو تبلیغونو ډېر مین یو خور چې خپله برخه غواړي خفه کېږي. ستاسو ډېره زیاته شکریه ادا کوم. ډېره زیاته مننه. او قدرمنو دا و د ارمان سراج او د هغوی د والد صاحب شعرونه. ته خبرې زه چېرته روان یم سعودي ته روان یم نو دا به څه چل کېږي یاره موږ به هلته څه چل کوو. یاره بس زما نور ډېر کسان دي نو تاسو به داسې ټلیفون به در سره خبرې کوم په ټلیفون او ټایم به در کوم. نور خپه که خوشحاله یې راپسې بای نور بس یاره مسافري ده پکې نشته بالښتونه نو ته اکانه راواخله سر ته کېږده مسافري ده پکې نشته بالښت بس مسافري ده ته په خپله خوښه ځې نو مونږ به ورته څه ووایو. زه په خپله خوښه ځم نو چې ته مې پاتې کړې بالکل پاتې کېږم.